او دا لاسکه نبی علیہ السلام ډیر خپل خوشخبری کړی دا د سحر او د مازیګر مانځ کې ډیر خپل خبري کیږي د دې په باره کې پکار د چې دی کې مونږه پابندي کو حدیث مبارک کې راځي سحر او مازیګر کې فرشتي بدلیږي دی منځونه کې د څنګه چې دا تبلیغیان کوي دا ټیک خبره کوي وره دا مازیګر چې کومې فرشتي را کوزي شوي د دې ډیوټي د سحر پورې سار چې را کوزي شي نه د هغې ډیوټي د مازیګر پورې نو د سحر په ټیم کې دا جمع شي او د ماښام په ټیم مازیګر کې جمع شي حدیث مبارک کې راځي که نه دا فرشتي چې وخیږي نه الله دې تپوس وکړي وایي زما بندیان په څه حال کې وو نو چې چا د مازیګر منظم کړی د ماښام هم کړی دا دواړه ډلې چې د فرشتې چې مازیګر راشي نو دی سحر زی کنه نو مازیګر مانزل را کوزی شي او سحر مانزه پسې بیا وخیږي الله ورته وایي زما بندیان په څه حال کې فرشتو نو ولې الله ته علم نه دی خو نه کله چې الله بنی آدم پیدا کو نو فرشتو اعتراض کړو وی دی با فسادونه کوي ویني به تویي د عبادت لپاره مونږ پوره یو کنه نو الله ورته خبره یادوي نو فرشتو ته وایي زما بندیان په څه حال کې الله اکبر فیقولون فرشتي ورته وایي ترکناهم وهم یصلون اتیناهم وهم یصلون الله ته د بندیانو تپوس کوي نو چې مونږه پرېښودل راتلو دې نو هم په مانځه ولاړو او چې لاړو نو هم په مانځه ولاړو ترکناهم وهم یصلون الله چې مونږه پرېښودل راتلو ته نو هم په مانځه ولاړو نو د مازیګر هغه چې ځي مازیګر نو دي په مانځه ولاړي نو سهار چې راشي نو هم په مانځه ولاړي الله وایي زما بندیان په څه حال کې نو فرشتې ورته جواب ورکوي چې پریم ښودل نو هم په مانځو او چې ورللو ورته نو هم په مانځو نو ښه نه ده چې ستا باره کې فرشتې دا رپورټ ورکي نو چې مازیګر فرشتو رپورټ ورکړی چې الله په مانځه ولاړو او د شپې مړ شي نو دغه رپورټ په دې پروت نه سحر دې مونځ کړی فرشتي وی الله په مانځه ولاړو نو مرې بنا نو رپورټ به دې بره پروت نه او حدیث مبارک کې راځي چې د سحر مونځ څوک وکړي دی د الله په ذمه کې شي دی د الله په حفاظت کې شي بیا الله په ده ډېر خفه کېږي چې د ده څوک غیبت کوي او ده ته څوک تکلیف ورکړي الله بیا ډېر خفه کېږي وایي ده د سحر مونځ کړی دی زما په ذمه کې دی